السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست او زموږ یوټیوب چینل ته په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست درته وایم. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې شلمې ویډیو سره ځیر شوي یو او له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې مثال پاکه موږ تاسو ته پروسیسینګ ډیوایس یې پېژندلی وو نولسمه برخه کې نهنۍ ویډیو چې د مثال په همدا عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده نو خدای دې وکړي چې پروسیسینګ ډیوایس ټولو ګلالیو شاګردانو پېژندلی یو په بشپړ هدف یې پوهېدلي یاست مثال کومه تېره وړاندې ویډیو چې پاکه موږ تاسو ته در پېژندلی وو او نن ورځ به راشو مثال خپل عملي برخه کې موږ تاسو چې تر کومه ځایه رسېدلي وو مثال د شرکټ پورې په شرکټ باندې موږ تاسو خبره وکړو مثال چې شرکټ کې څنګه یو فایل ته جوړولی شو مثال د کیبورډ د لیره شرکټ کې څنګه جوړولی شو دا مې ټوله طریقه تاسو ته در وښوده نن ورځ راګرځو مثال همدا کمنډو ته چې همدا کمنډونه لاندې وینئ بیټ میپ ایمیج دا کوله ډرا ګرافیک فایل دا څه لپاره استعمالي کوو د څخه هدف څه دی په همدې غږ یو همدې تر څنګ مثال په همدا به هم زده کړو په نننۍ ویډیو کې چې موږ څنګه یو سلیکشن انتخاب کولی شو مثال که موږ یا یو اس بي ته مثال فلش میموري کارت ته له کمپیوټر څخه فایلونه لیږو یا مثال د فلش څخه میموري کارت څخه کمپیوټر ته لیږو یا کمپیوټر په داخل کې مثال یو فولډر نه بل فولډر ته یو ډرایو نه بل ډرایو ته ډیسکټاپ نه کمپیوټر دی کمپیوټر مثال ډرایو نه ډیسکټاپ ته چې لیږو مثال په کومه طریقه یې لیږلی شو مثال یو فایل سره کوم ته موږ انتخابولی شو مثال ډېر فایلونه مکمل ټول فایلونه په کومه طریقه انتخابولی شو فقط څو مشخص فایلونه مثال یو دوه درې مثال مشخص فایلونه په کومه طریقه انتخابولی شو همدا طریقه به هم زده کړو ښه نن راځو مثال لومړی همدې کمنډونو باندې رڼا اچوو په همدې غږیږو دا دومره مهم دي هم نه خو خیر تاسو متوجه شئ ټول ګلالي شاګردان لومړی بیټ میپ ایمیج دی بیټ میپ ایمیج په واسطه یو نوی فایل جوړیږي د بیټ میپ ایمیج لپاره بیټ میپ پرمیټ که تاسو نه پېژنئ چې دلته زه کلیک وکړم دلته یو فایل اضافه کیږي مثال کریټ فایل د بیټ میپ تصویرانو لپاره بیټ میپ تصویران هغه ته دلته ډسپلی نه ښیي مثال د تصویر نشو کوي ولې نشو کوي په همدې خاطر چې دا هغه تصویرونه دا په هغه وخت کې شو کېږي چې کله مثال تاسو که لیدلي وي چې کمپیوټر کې تاسو کار ونه کوي مثال رڼو یې تته شي مړ شي مثال هلته یو بل تصویر پرې راځي یا سکرین سیور ورته ویل کېږي مثال پاکه یا میان پرې راځي یا مثال د بعضې شیونو قسمه قسمه تصویرونه مثال کوم هغه چې دي مثال لیو تصویرونه هغه وربندېږي یا پرې راځي مثال خپل نوم وربندېږي په هغه حالت کې بیا تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه وربند کړو بیټ میپ حالت کې مثال په همدې پرمټ کې بیا هغه هلته شو کېږي دلته نه شو کېږي ښه خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلي یاست همدې تر څنګ بل دی مثال کریټ کولاډرا یو مثال د کولاډرا پروګرام لپاره تاسو وینئ دلته زموږ سره ګرافیک پروګرام ده په همدې کې تاسو مثال یو نوی فایل د همدې دپاره یو نوې صفحه دلته جوړه کوئ د همدې لیارې جوړولی شئ مثال زه دلته کلیک کوم دومره مهم نه دي تاسو وینئ دلته جوړ شو مثال تاسو وینئ د وینې په دې کلیک وکړم کولاډرا پروګرام ماته خلاصیږي همداسې مثال نوره همدې تر څنګ بل مثال په همدې کې مایکروسافټ ورډ لپاره مثال نوی ډاکومنټ تاسو په ډیسکټاپ نه جوړولی شئ تاسو وینئ دلته جوړ شي کلیک وکړئ ډایرکټ تاسو ته یوه نوې صفحه یو نوی پیج ډاکومنټ خلاصیږي همدې تر څنګ بل مثال دغسې نوره شول مثال جورنل ډاکومنټ فوټوشاپ لپاره مثال ټیکسټ ډاکومنټ نوټ پیډ دپاره تاسو چې کلیک وکړئ تاسو وینئ دلته مکتب ډایرکټ اتوماتیک نوټ پیډ خلاصیږي چې کلیک وکړئ تاسو دا نوره هم خلاصیږي همدې تر څنګ تاسو دلته متوجه شئ نوره هم داسې نور دا خو فولډرو مثال همدا موږ ویلي وو په همدې مو خبرې کړې وې مثال فولډرو ډولونه مو هم پېژندلي وو د هر یو فولډر په هدف هم پوهېدلي وو اوس به راشو په همدې کې داسې درس نه و ځکه سرسري تیز په تیر هم شوم ځکه چې دومره مهم نه و خو خیر باید تدریس شي چې تاسو ته بیا کومه اندېښنه په زړه کې ونه درېږي خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلي یاست په مقصد یې اوس به راشو مثال یو فایل څنګه سلیکټ کولی شو یا ډېر فایلونه څنګه سلیکټ کولی شو که خامخا مثال زموږ ضرورت شو یا موبایل نه یو اس بي ته لګو مثال یا یو اس بي نه کمپیوټر ته لیږو نه وبښئ کمپیوټر نه یو اس بي ته یو اس بي نه کمپیوټر ته په داخل کې لیږو سره کوم یو فایل موږ یا ډېر فایلونه سره کوم سلیکټوو هر کله چې موږ تاسو دلته کلیک وکړو مثال زما سره دلته زه په یو په همدې فولډر کې به زه کلیک وکړم دلته مثال همدغه ویډیوګانې دي د فایلونه دي تاسو وینئ دلته زه کلیک کوم په همدې نه مثال په یوه کلیک سره خو یو انتخاب شو که نه مثال یو خو انتخاب شو اوس که زه وغواړم چې مثال ټول انتخاب کړم چې شنه مې کار اخلی فقط تاسو به څه وکړئ کنټرول به ونیسئ په کیبورډ کې ای بټن به پریس کړئ مکمل سلیکټ شول انتخاب شول دا خو د یوه طریقه کنټرول ای سره مکمل انتخابیږي ښه که موږ تاسو وغواړو چې مثال یو دا فایل غواړم چې ویلیږم مثال یو دا څلورم فایل غواړم چې ویلیږم څلورم نمبر دا به څنګه سلیکټ کوئ
دا نه به کلیک وکړئ، دلته به کنټرول بټن به تاسو نیولې ساتلی وي. کنټرول بټن مو چې کله نیولې ساتلی وي د بل به هم انتخاب کوئ، مثال یا دا تاسو وینئ دریم نمبر دواړه انتخاب شول. په همدې طریقه هم تاسو انتخاب کولی شئ، مثال سلیکټ کولی شئ فایلونه. همدې ترڅنګ مثال تاسو داسې ده لکه دلته چې مثال کله تاسو لیفټ کلیک به ونیسئ، چاپ کلیک داسې مثال د ټچ پیډ په واسطه به تاسو دا ګوته راکش کوئ، تاسو وینئ څومره سلیکټ کوئ سلیکټ کولی شئ. نو ګللیو شاګردانو تاسو په همدې طریقه کولی شئ چې په خپله خوښه مثال یو فایل سلیکټ کړئ، مثال په همدې طریقې څخه تاسو استفاده وکړئ او ویې لیکئ، مثال لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ټوله طریقه وښودله، مثال چې که ټول فایلونه انتخابوئ هم طریقه مو ته وښوده په کومه طریقه انتخابولی شئ او چې شارټکټ یې کنټرول ای وه او مثال که بیا مشخص څو فایلونه انتخابوئ مثال په یو فولډر کې مثال یا 4 دانې یا 3 دانې مثال یا لاس دانې هغه طریقه هم دې ته وښوده او یا مثال ډایرکټ یا موس په واسطه تاسو سلیکشن کې مثال لیفټ کلیک مو جاري ساتلی مثال او ټچ پیډ په واسطه به تاسو ګوته راکش کوئ او څومره سلیکټ کوئ انتخابولی شئ. نو خدای دې وکړي چې ټول ګللي شاګردان یې په طریقه پوهېدلي یاست، کومه ستونزه او مشکل څوک ونه لرئ. نو بیا هم مثال که خامخا کوم مشکلاتو ستونزو سره مخ کیږئ مثال یا په کومه طریقه باندې پوه نه شئ یا مثال ویډیو په باره کې کوم مشکلات وي، مثال کومه نیمګړتیا وي، تاسو فقط موږ ته په همدې ویډیو نه کمنټ کوئ، انشاءالله موږ به هغه نیمګړتیا راپه کوو او تاسو کومه ستونزه لرئ مثال تاسو یا په سم ډول په درس نه پوهېږئ، کومه پوښتنه سره پیدا کېږي بیا هم تاسو په همدې ویډیو نه کمنټ کولی شئ، انشاءالله موږ تاسو ته په خپل وخت سره ځواب درکوو. نو یوه بل ټکي ته مو هم پام وي ګللیو شاګردانو چې په ویډیو کې هېڅکله د سکیپ هڅه مه کوئ، مثال ویډیو سکیپ کوئ مه، سټیپ بای سټیپ مکمل په بشپړ ډول ویډیو ټوله ګورئ، بیا کومه ستونزه او مشکل سره په هره برخه کې چې مثال نوټ برخه کې عملي برخه کې په آینده کې نه مخامخ کیږئ. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته په خاص ډول ګللیو شاګردانو ته ښه وخت.